اوكې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو درس په وینورډ کې دی او وینورډ مو تیر ځل رسولونه او تر کوم ځای پورې آفرین لیاوټ مو ختم کړو نن ته وایو ریفرنسز چې شي ریفرنسز ټیپ ته وایو په ریفرنسز کې لومړی موږ سره ټیبل اف کنټینټس دی چې دی ټیبل اف کنټینټس دی دا ټیبل اف کنټینټس اصل کې زبره شمال ته ورته وایم زبره شمال ته ورته وایم چې ایکوال ار ای ام ډي واخلم او دلته به چې وکم یو سل پیراګراف واخلم سیرا دلته منشن کړو دومره پیراګراف نو واخلو و دلته زما موضوع دا دلته چې مالک کړی فور ایگزامپل دلته زموږ موضوع چې دی ماوس دی صحیح شو دا به زه سلیکټ کما دلته به هډینګ 1 ورته ورکوم چې هډینګ 1 باندې ورته کنه دا هډینګ 1 به ورته ورکوم راځه مان دین له پاس دغه ځای کې دی دلته زرا زما دلته لیکم فور ایگزامپل کیبورډ لیکم چې کیبورډ دا معلومات د کیبورډ ورکی که چیرته هډینګ 1 وای که کنټرول الټ 1 وای چې کنټرول الټ 1 دا هم هډینګ 1 درته درکوي دا دو شول کنه دو موضوعګانې شولې دلته زرا زما ماوس ماوس او کیبورډ ماوس زرا زما په ټچ پیډ را سره واله چې ټچ پیډ دا ماوس کنه الټ کنټرول 1 ګوره کنټرول الټ 1 دا ماوس کنه دلته میرا واسه دلته بل موضوع زموږ دا ټچ پیډ کنه دلته موږ سره ټچ پوینټ دی چې دی ټچ پوینټ ټچ پوینټ اصل کې هغه ځینې کمپیوټرونو د منځ کې وي هغه کرزر چې په کنټرولېږي صحیح شو څنګه اما هغه ته څنو مخلي ټچ پوینټ ورته وي دا موږ سره شي شو ټچ پوینټ شو بل دلته دغه معلومات چې دي دلته دا معلومات شي په اړه کې دي فور ایگزامپل د کرزر په اړه کې دي چې کرزر یا بل چې پوینټر چې ورته وي دغه په سکرین چې تاسو ښکاري دا هم د کنټرول ال دا مې هم څنګه کړو وان کړ دلته زرا غلم دلته مې چې په اړه کې ویلي دي فور ایگزامپل دلته راغلی ما هارډویر په اړه کې چې په اړه کې هارډویر په اړه کې د شي په اړه کې معلومات موږ سره هارډویر یا انپوټ ډیوایس دی موږ سره چې دی انپوټ ډیوایسز دی موږ سره څه شو چې دی ډیوایسز دی موږ سره سمرا انپوټ ډیوایسز کا آل کنټرول 1 دا مې څنګه کړ هډینګ 1 کړ د دې نه پاس دلته راغله ما دلته موږ سره یو انپوټ دی چې دی انپوټ دا یو موضوع دا غایز موضوعګان دي ښا آل دلته مې دا هم دلته واخصه صحیح شو د دې نه پاس دلته راغله ما دلته مې ولیکل فور ایگزامپل مونیټور مې ولیکل چې مونیټور مو اصل تر راوم آل 1 دا مې 1 کړ صحیح را د دې نه پاس راغله ما دا یو ډول سکرین دی دا موږ سره مونیټور شو وعلیکم السلام راځم دلته پاس موږ سره آوټپوټ ځلې کوم چې نه کوم آوټپوټ ډیوایس دی موږ سره سی شو آل کنټرول 1 واخص خاطا هم داسې هډینګ یو ټاکلی سیدا دلته زرا زما نور هډینګ فور ایگزامپل تاسو څومره هډینګ دلته ټاکئ سیدا ز آل کنټرول آل 1 سره دا ما واخص ګورز زه اوس غواړم چې دغه بر سر کې شي وشي دلته زه دې ټولو چې غواړم د دې ټولو زه غواړم چې د ټولو هغه لیست را سره بر سر کې راشي لیدلې مو دی کنه لیستونه مو لیدلې کنه چې هغه موضوعګانې بر سر کې اخیستې وي نو زه چیرته راشم ریفرنسز ته راشم دا چیرته راشم ټیبل اف کنټینټس ته راشم کله چې مې په ټیبل اف کنټینټ باندې کلیک وکړل ته موږ سره مختلفې ټیبل زرا زما په دغه ټیبل باندې کلیک کوم صحیح را زه به راشم کنټرول زد زه به ما غځې کې ودرېږم دا ځای دی که نه دلته ډبل کلیک دلته ودرېږم ټیبل اف کنټینټس ته راځم ما زه ورته ما دغه ټیبل ما واخیست صحیح را ولې یار کنټرول آلټ راشه دا رسل څنګه کا ختم کا راشه ایډ ټیبل اف کنټینټس داس ټیبل رسل واخلم نو ټیبل انټر ټو فاوند دا ولې یار کمپیوټر زه به راشم دا به څنګه کوم آلټ 1 دی کوم صحیح ده فکر کوم پات نور او پټ خدا موږ سره آلټ 1 شوی دی زه راغلم دلته مې کلیک وکړ دې ځکه دلته مې کلیک وکړ ان ریفرنسز راغلم ټیبل اف کنټینټس دا ټیبل سره خلونو ګوره هغه موضوعات یې څنګه کول دلته راغلي ګوره کمپیوټر دی کنه دا موضوع دلته راغلي آوټپوټ دلته راغلي مونیټور انپوټ ډیوایسز کرزر پوینټر ټچ پوینټ ټچ پیډ او کیبورډ او ماوس ډیر سره په تاسو ډول واخستي سیدا اوس دا موږ سره هغه سریز شو کتاب مخ مو لیدلی دی که نه چې موضوعګانې ورکړې وي صحیح ده اوس ګورئ که چېرته تاسو څوک وایي ټیبل اف کنټینټس راته جوړ کړو دغه ډول باندې به تاسو پوره جوړوئ او تاسو دا ټیبل اف کنټینټس کې چې شی تغیرات راولئ راځي دې لیکئ څه ورته وایي ټیبل of our class چې شی of our for example our class زموږ د کلاس شی table see that yeah table of contents of our class زموږ د کلاس شی table of contents see that په دې باندې پوه شئ که نه اوس ګورئ
یو کس خو که چېرته وایي زه وایي زه کمپیوټر لیکم او هغې نه وروسته ډاټ ډاټ لیکم او دلته مخامخ د 5 لیکم د دې او هغې ترمنځ فرق څه شی شو ګوره د دې او د دې ترمنځ فرق دا شو که چېرته هغه موضوع تاسې انتخاب کړی وي هغه کس ته به دا پته ولګي چې دا په 5 پیج ګوره دا موضوع ده که نه او دا په څوم پیج کې دا په 5 پیج کې ده وایي موږ سره سیدا دا مخامخې پیج دی سمره نو اوس دا موضوع شو په 5 پیج کې شوله را سره سیدا اوس زه غواړم چې دې ته زه لاړ شم خو عادي یوه طریقه دا دی چې به لاندې راځم 5 پیج پسې به ګرځم هغه خو په هغې ډول نه نه زه ټایم دلته زه کلیک کوم ما ریزیډنشل هاوس دلته کلیک پې وکړه ګوره سیده به هماغه موضوع ته سیدا دا هغې پورې چې دی مربوطه دی ورپورې چیرې موږ سره مربوطه دی اوس که چېرته زه راغلم ما دلته ما چی کړی وي دلته ما بله موضوع فار ایگزامپل لیکلی سافټویر مې لیکلی چې مې لیکلی وي سافټویر کنټرول الټ 1 دا مې واخیستل که نه دلته سافټویر دلته زه چې راغلی ما دلته مې فار ایگزامپل ورته لیکلی دي چې اپلیکیشن سافټویر چې اپلیکیشن سافټویر سی شو دا سافټویر دی موږ سره بیا دلته راغلی دا مې هم چیک کړل دا مې دلته واخیستل صحیح ده اوس دا مې دلته واخیستل که نه زه راځم دلته اوس چیرې موږ سره دلته ورته یم سیسټم سافټویر چې دي سیسټم سافټویر سیسټم سافټویر دا هم زه الټون سره دلته مقصد راغلی اوس ګوره آیا دا به دلته راغلی وي نه 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 دي راغلی چیرې نه دي راغلی د دې طریقه خو لومړی دا دی چې اپډیټ ټیبل دلته دا دی که نه راشه دې باندې کلیک کړه وایي اپډیټ پیج نمبرز اونلی که چېرته دغه اوس کمپیوټر په 5 کې دی که نه که دلته د دې نه زه دا راواخلم اووم او اټم ته ویسم نو که چېرته زه هغه تغییروم نو اپډیټ پیج نمبر اونلی فقط نمبر یې راته بدل کړه دلته به دې باندې کلیک کوي که نه نه اپډیټ انټایر ټیبل ټول ټیبل راته څنګه کړه بدل کړه دې سره به که چېرته تاسو یو څه نوي پکې لیکلي وي نوي هیډینګ یې مو اضافه کړی وي یا که چېرته تاسو شي کړی وي د دې نمبر یې بدل کړي هغه ټولې به سره څنګه شي راواخلل شي راشه کلیک کړه ګورئ وختي موږ پکې سافټویر نه لیکلی که نه ګوره دا پکې دلته راغله داسې نه دی چې تاسو اوس وروسته ولیکل هغه دې ځای کې راځي هغه پیجز کې دی تاسو کوم یو پیج کې لیکلي دي صحیح ده مشکل پکې شته دی نشته دی په دې باندې پوه شوئ دا موږ سره د ټیبل آف کنټینټس خبره ده صحیح شو بل چې د کسټم ټیبل آف کنټینټ دلته ځانه جوړ کړئ ریموو د کنټینټ دا کنټینټ څنګه کوئ لرې کوئ خو ګورئ د دې لپاره تاسو باید که هغه څه کنټینټ کوئ که نه هغه باید هیډینګ کوئ چې کوئ هیډینګ کوئ دلته راغلم که نه دلته فار ایگزامپل ورته لیکلی چې کمپیوټر نمبر کې چیرې فار ایگزامپل پلیس داسې موږ ځای ولیکل ورته صحیح شو چې چیرته واخلو فار ایگزامپل دا مې ورکړو زه راځم دا مې دلته هیډینګ کړ که نه یا که چېرته د هوم نه هیډینګ کوئ کنټرول الټ 1 وهئ دلته هیډینګ کوئ نو زه راځم ورته ځم ته دا څنګه کړه تا دا څنګه کا دا راته چې کا اپډیټ کا معنا دا دی چې مالک تغیرات یو طریقه د دې نه ده د دې نه هم تاسو اپډیټ باندې کوئ د دې هم تاسو څنګه کولی شئ اپډیټ کولی شئ نو ګوره کمپیوټر نو مخکې اوس پلیس راغلی مشکل چا سره شته نشته دی دا مخامخې پیج دی سمره ها بل خبره چې موږ سره دا دلته په دې اډ ټیکسټ کې دی چې دی اډ ټیکسټ په اډ ټیکسټ کې څه کار کیږي لیول 1 او لیول 2 او لیول 3 ګورئ دا لیول دا هیډینګ دی اوس پلیس بیله موضوع ده اوس فار ایگزامپل تاسو ته یو چی راغلی وي یو کتاب راغلی وي صحیح ده اوس دغه لاندې نور موضوعات چې دي دا د کمپیوټر پورې مربوطه دي که نه کمپیوټر پورې مربوطه دي نو زه باید دا یو کلیک داسې مخکې راولم چې دا ټول معلومات موږ سره کمپیوټر پورې مربوطه دي شاید دلته تاسو دا کتاب د دوو موضوعاتو په باره کې یو د کمپیوټر په باره کې یو د انجینیرینګ په باره کې وي صحیح ده نو تاسو داسې وایئ چې کله زه راشم ما دې ټولو ته چې وکړم زه به راشم هغه لاندې موضوعات دا دي که نه پلیس به زه په ځای پرېږدم او دا کمپیوټر به هم زه په ځای پرېږدم اوس دا نه موږ سره که نه سافټویر دا سافټویر د کمپیوټر یوه برخه ده که نه زه راشم دې ته موږ وختي کوم یو هیډینګ ورکړی هیډینګ 1 به ورکړی که نه زه به راشم چې به ورکړم هیډینګ 2 به ورته ورکړم د دې ځای نه هم تاسو ورکولی شئ که چېرته راشئ ریفرنسز ته او دلته اډ ټیکسټ ته راشئ ګوره د دې ځای نه هم تاسو کولی شئ دا ورته بدلولی شئ اوس مو لیول ورته بدل کړه که نه لیول 2 او لیول 3 معنا هیډینګ 2 او هیډینګ 3 شي هیډینګ 2 او هیډینګ 3 دا هیډینګ 2 شو را سره صحیح ده اوس ګورئ دا به را سره څنګه شي دا به را سره په داسې شکل راځي زه لږ دا ځم ورته دا راته لږ راواخله اپډیټ ټیبل راته لږ اپډیټ کړه انټایر ټیبل ټول ټیبل راشه کلیک وکړه نو ګورئ وایي د کمپیوټر برخه چیرې سافټویر دی سافټویر کې ګوره دا لاندې برخې دي مشکل پکې شته دی اوس د کمپیوټر برخه خو سافټویر دی اپلیکیشن سافټویر سیسټم سافټویر دا د څه شي برخې دي دا سافټویر برخه دي که نه نو دا باید یو سټپ بل هم مخکې راشي ځکه چې اوس دلته موضوع یو کس که ګوري کمپیوټر څه شي کمپیوټر ښه کمپیوټر دی سافټویر یو موضوع ده سافټویر بل اپلیکیشن سافټویر دا هم د څه شي دی د کمپیوټر یو موضوع نه زه ټایم د اپلیکیشن سافټویر سیسټم سافټویر د څه شي موضوع ده دا مربوطه دی سافټویر دی نو چېرته به راشئ هماغه هیډینګ ستاسو نور کار هیډینګ ورسره دی چې سره دی هیډینګ ورسره هیډینګ ته راغلی که نه دا سیسټم شو زه راځم لاندې نور ګورم کوم یو دا دی موږ سره که نه ښه زه راځم هماغه سیسټم خبره ښه
دا شو کنه دلته به دا تاسو سلیکټ کړئ چیرته به راشئ پریفرنس ټیب ته به راشئ الټ ټیکس ته به ایډ ټیکس ته به راشئ دا به چیرته 3 به کوي چې به کوي 3 به کوي او دا به هم څنګه کوي دا به سلیکټ کړئ چیرته به راشئ ایډ ټیکس ته به راشئ دا به هم چې کوي لیول 3 به ورته ورکړي مشکل سره اوس به څه کار وشي ګورئ دا راځي نه کنه زرا زما دلته کلیک کوم اپډیټ وټیم اپډیټ انټر ټیبل ټو ټیبل سره بریک نو ګوره وای کمپیوټر دا شو سافټ ویر دا برخه بل اوټپوټ او دا چې دی دا هارډویر برخه کنه چې دی د هارډویر برخه نو زبل عمره راس مان دی اوټپوټ نو مخ کې زو ته چې ورکه ما یو هارډویر ورکم ګوره چې په دې باندې پوښښ غړي مهم موضوع راخم سافټ ویر دا شو لا سره کنه دلته وز راځم ورته چې اوټپوټ نه نه دی اوټپوټ نو مخ کې چې سره واخلا هارډویر واخلا چې سره واخلا هارډویر سره واخلا دې ته کنټرول الټ 1 ورته سی شو مشکل شته ګوري یک کنټرول الټ 1 باندې هډینګ 1 اخلي کنټرول الټ 2 باندې هډینګ 2 اخلي یا لیول 2 چې کنټرول الټ 3 باندې لیول 3 اخلي نو زه به ته لیول 1 ورکوم لیول 1 سی شو ځکه لیول 1 ورته نه ورکوم دې ته به لیول 2 ورکوم ځکه چې دا هم د کمپیوټر برخه راکنه زموږ اصلي موضوع چې دی کمپیوټر دی سی شو کا دا دې برخه نه راځم لیول 2 ورته ورکوم او د دې برخه چې کوم یو هغه ته چې ورکوم د هارډویر پورې چې مربوطه دي افرین لیول 3 به زور ورکوم راځم د دې ځنه ورته دا لیول 3 تر ته وړو چې سره سره وړو لیول 3 دا مونیټور دی کنه دا هم چې شټاړو ما لیول 3 ته کنټرول لیول 3 سی شو ځکه چې دا هم د شي مربوطه دی هارډویر مربوطه دی وس انپوټ دا چې مربوطه دی تم لیول 3 دا هم د هارډویر مربوطه دی سیدا زرا زما دغه پات نور هم څنګه کوم انپوټ ډیوایسز زما دا هم څنګه کوم لیول 3 کنټرول ال 3 سیدا دې باندې پېږی کنه دې ځنه مې دال دا واخل کرزر زرا زم د غلان نور موضوعات چې کوم دي سیدا دا مې انتخاب کړ د دې ځنه کنټرول الټ 3 سیدا دا مې ورته کړ راځي ته نور لاندې تاسو ګورئ ټچ پوینټ دی کنټرول الټ 3 چې ټچ پیډ دی کنټرول الټ 3 دا مې واخصه سیدا بل لاندې کې چې تاسو ګورئ کیبورډ دی دا مې د دې ځنه سلیکټ کړ کنټرول الټ 3 سی شو دا مې ورسنګ وکړ دا سم ورته واچو بل ماوس دی کنه درازم دا هم چیرته وړم کنټرول الټ 3 اوس تاسو راته وای په دې ټیبل اف کنټینټس کې به چی وشي ګورئ اوس دا کمپیوټر دی کنه اوس کمپیوټر موږ سره یو موضوع زه به راشم دا پلیس په سوچ نه لري کوم څنګه مخ خبره چې دا موږ سره بيخي ختم شي راځم دا پلیس دا وکړم د دې ځنه ختم کړ سیدا اوس راغلم ګورئ اوس به دا کمپیوټر سر تراشي د کمپیوټر یو موضوع چې دی سافټ ویر دی په سافټ ویر کې چې دنه نه دی هغه بلک دی خاطر راشي بیا موږ سره بل موضوع چې راشي زبراشم دا اپډیټ کوم نه دي څنګه ګورئ اپډیټ شو پامونه ورته ګورئ کمپیوټر چې دی وای د ټولو غټه موضوع کړه د دې نه د څنګه راغلی غټ راغلی دی پامونه ورته کنه وای دا کمپیوټر یو موضوع را په دې کمپیوټر کې دنه کوم موضوع را بلا هارد سافټ ویر کې دنه کوم دا موضوع را وای دا څنګه تاسو پیژنئ دا به دې نه پیژنئ چې دلته دا کمپیوټر یو غټه موضوع را سافټ ویر دې کمپیوټر پر مربوطه دا به چې دې پر مربوطه ګوره هارډویر هم غټه موضوع را انداز لند نور هم پکې دي مشکل پاکستاني کنټرول ان سره زګور یو بل پیسې ځخ نو زرا سم حالت کنټرول انټر خدامه بیل کړ ایکوال ار ا ان ډی راخلم چې راخلم ار ا ان ډی راځم په دې باندې ملک خصيب وای کوم ها او ته مرا سا یو پنځنه یو پنځلس پیراګراف سره واخله سیدام دې ځل ما انټر کړ اوس ګوري په اول سر کې زور ته ما چې دا چیرې سره واخله دلته سره واخله افغانستان چیرې سره واخله افغانستان زرا زما افغانستان دې ته کوم یو هډینګ ورته ورکوم هډینګ 1 کنه یا ریفرنسز کې چې تراش کوم یو لیول ورته ورکوم لیول 1 ورته ورکوم چې ورته ورکوم لیول 1 دلته راځم ورته لیکم چې ننګرهار چې ننګرهار دې ته کوم یو هغه ورکوم ورته لیول 2 ورته ورکوم ځکه چې افغانستان کې دنه نه لیکنه لیول 2 می ورته ورکوم صحیح شو اوس که په ننګرهار کې دنه نه کوم یو ولسوالي اډ کوم فار ایگزامپل چې رودات صحیح شو رودات می ورکړ دې ته کوم یو ورکوم آفرین لیول 3 ورته ورکوم بل ولسوالي فار ایگزامپل کوټ صحیح شو تشه دې ته کوم یو ورکوم لیول 3 تشه لیول 3 اوس بل دی لاندې راځم لګ دلته بل تشه دې مخسره فار ایگزامپل بل ولسوالي بل کوم یو دی ده بالا ده فور ایگزامپل سی شو دا موضوع می ورکړه کنه دې ته کوم یو ورکوم لیول 3 څنګه چې دا مربوطه ده هغه ننګرهار دی و دلته بل موضوع راغلی دا دلته موږ سره فور ایگزامپل کونړ راغلی چې راغلی دی کونړ سی شو دې ته کوم یو موضوع ورکوم لیول 2 ولې څنګه کونړ بیل ولایت دی کنه دا لیول 2 ما ورته ورکړ سی شو دلته اوس بل کونړ کې فور ایگزامپل دا یو ولسوالي ده دې ته مې چې ورکړو لیول 3 می ورته ورکړ سی شو دلته بل ولسوالي ده دې ته کوم یو ورته ورکوم لیول 3 به ورته ورکوم سی شو بل دلته راغلی دی دلته فور ایگزامپل شروع شوی دی لغمان چې شروع شوی دی
لغمان دا مې سلیکټ کړ چې راځم اډ ټیکسټ راځم ته ما لیبل 1 نه 2 ځکه چې لیبل 1 موږ خاصه لري په لغمان کې دنه کوم یوري فور ایگزامپل انینګار یا دا څه برا شمه دلته دا هم موضوع ورکوم ځان به نو ورته کو تاسو پیژنې کني پیژنې زه خو راځم ول سوالي خاص نه پیژنم ها دا موږ سره راشه ګوره دا موضوع د بل ول سوالي نوم شو راځم دې کوم ورکوم لیول 3 وس تاسو ګوره وس تاسو به خپېږي ها دلته راغله ما ا ټیبل اف کنټینټ باندې کلیک کړل ته راغله مینوال دا مې انتخاب کړ کنټرول زد شیار دلته مې ډبل کلیک کړی دی راځم چیرته ټیبل اف کنټینټس او دا ټیبل سره څنګه دلته به دی واخلې راځه ټیبل اف کنټینټس دا ټیبل ولې ملاندې کې بس ها ګوره اما غځه کې هم تاسو راځي ګوره اوس تاسو به پیږي ځه الته ویډیو رانه بیا غټيږي نورم ها اوس ګوره غټه موضوع څه دی افغانستان دی موږ سره د ولته نه بل راشم کنه د تلک بنورم اټ کوم څنګه مخه غره دلته دی کنه ز ایکوال راغله ما دلته مې ولیکل فور ایگزامپل پاکستان دلته ما بل موضوع ولیکل دلته زموږ بل موضوع شروع شله هغه فور ایگزامپل هواد پاکستان ولیکل صحیح شو دته اوس کوم یو لیول ورکم لیول 1 سیدا په پاکستان کې دنه ما سره فور ایگزامپل دومره لیکل مو کول دي روسه مو سره ول سوري راغلی هغه چې پېښور فور ایگزامپل چې پېښور دا سره راغلی سیدا اوس غواړم ما چې راځم دته به کوم ورکوم لیول 2 به ورکوم ځکه چې غټه موضوع ده کنه د پېښور نو روسه مو سره ایکوال ار ا ان دی به زواخلم کوزبان یو او دا به کوز بیرته خلاص کو کوز باندې راځي سیدا په دې کې اوس ما سره پېښور کې دنه فور ایگزامپل اوس ورته وایم چې پېښور کې کوم یو ځای پیژني حاجی کیمپ فور ایگزامپل حاجی کیمپ دا یو ځای پیژنم ها دې ته به کوم یو ورکم لیول 3 بورت ورکم چې لیول 3 نو اوس درازم پاس تاسو له ګوري دا ټیبل له مخسره کنه اوس تاسو ته اوس خصي موضوع لګي دا ټیبل له مسره دا مې سره کړی اپډیټ ټیبل ورته دا راته اپډیټ کراشه انټایر ټیبل ټول سره اپډیټ کراشه دی باندې کلیک نو ګورئ گایز دلته وګورئ وز دا افغانستان دی وای دی ولایت څه دی نګرار د نګرار به څه دی نګرار کې دنه رودات په ول سوالida کوټ ول سوالida باندې ول سوالida وای کونړی ولایت په دې کې دا نور دواړه شي دي کونړ مربوط دي لغمان ولایت ولې لپاره دا مربوط دي بل موضوع شری پاکستان دی وای دا مربوط په دې کې دا شم سره مربوط دي پرې باندې پوښوي نو دا موږ سره شي شو گایز دا مخسره د دې ټیبل اف کنټینټس خبره شو په دې بکارو کې شو بل انسرټ مخکې ورته کو بس انسرټ فوټ نوٹ او ان نوٹ دا برته وای مثلا انسرټ فوټ نوٹ او ان نوٹ کې څه خبره کیږي خاص راغله ما دلته مې ورته ویلي یو شل پیراګراف راته راکړه دا مې دې نه انسرټ کړ ګورئ گایز was insert for example دا د یو لغات ته بده په معنا ځنه پیغام دا اصل کې تاسو کو ګورئ د تاسو کتابونو کې راغلي سلیک ریډینګ کې سی شو insert ورته ما فوټ نوٹ کا insert ان نوٹ ورته insert فوټ نوٹ تر راشه هغه یو لغات کنه هغه څه ته ورته ډاکومنت ورته مچي this is belongs to MS Word دلته ګورئ گایز دغلطه تاسو سره و د هغه ډاکومنت ته ګورئ دلته ور سره یو غوندي اضافه شوی وي پام ورته هغه 5 یو غوندي ورته ولیکه دا غري دلته پام دی کنه نو دا چې د مخسره انسرټ فوټ نوٹ دی فوټ نوٹ معنا دا نه د دینه تاسو څه پیږي د دینه اوس تاسو دا څه پیږي چې دغه لغات د دې لغات په اړه کې د دې پیج اخر کې مخ تشریح ورکړي چې ورکړي دا تشریح ګوره دلته یو ورکړي نه کنه وای ګوره دا چې دلته تشریح ورسره په دې باندې پوښوي وځ بل خبرات دغه یو لغات په دې باندې زنه پیګ مرازم دا د دې څومره سہج سلیکوي ما سلیکي زرازم چیرته انسرټ فوټ نوٹ راځم د دې مبارک معلومات لیکم this is دومره معلومات د دې مبارک لیکل وځ بل مبارک معلومات لیکم فور ایگزامپل دغه ته دغه کمپلیمنٹ د مقصد دی معنا زنه پیګ ما زمانہ ورته کوم راشه فوټ نوٹ راشه ورته مشي شي یو مبارک ما دومره لیکل ورسره سیدا وځ کې اوکس ګوري ډاکومنٹ په معنا خونه پیګم ها دې ته خو چې د مخسره فوټ نوٹ را سره شته تراشه دې ورکه اخر کې وګوره دا دې اول دار دې د معنا سیدا ها بل چې موږ اډ کړ وای ګالریز دغه دام ور سره اډ کړ ګوره دې سره دوه لیکلي پامونه ورته دا دوه وای په دې واره کې نه پیګم دلته به ان نوٹ به فوټ نوٹ به کې شامل هغه فوټ نوٹ تاسو لوستل شي سیدا بل خبره ان نوٹ ته چې موږ سره ان نوٹ څه معنا یو فوټ نوٹ دی یو ان نوٹ دی ان نوٹ معنا دا راي فوټ نوٹ معنا دا چې دا ورکه کنه یو ورکه دلته موږ لیکل دي فوټ نوٹ معنا دا چې په امدني ورکه په ایخ کې راته دغه لیکنه راوړه صحیح شو او ان نوٹ څه معنا موږ یو غل کتاب لیکل لري زغال ما دغه لغات دغه کوم تشریح کوم څه دي کتاب د ټول کتاب اخر کې کوم فوټ نوٹ او ان نوٹ مو پېښنده
ګورئ فوټ نوټ معنا دا دی هغه ورقه اخر کې دا تشریح کوي ان نوټ معنا دا دی چې د ټول کتاب اخر کې دا تاسو تشریح کوي په دې باندې پوه شئ اوس موږ سره دا اوس یو ورقه راکنه دا لاندې بل ورقه او دا بل ورقه راکنه زه راځم ما سره فار ایگزامپل ډېر زیاتې ورقې دي زه ورته وایم دغه لغات دومره زیات مهم نه دی زه تاسو وکړه دا راته انسرټ ان نوټ کې واخله ان نوټ څه معنا چې د ټول د کتاب هغه اخري کې را سره واخله نو ګورئ ان نوټ موږ سره دا شي شو په دې باندې پوه شئ نیکسٹ فوټ نوٹ بل کوم فوټ نوٹ چې وي هغه ته به تاسو وړي د دې ځای نه شو پریویس فوټ نوٹ مخته مې وشا نیکسٹ فوټ نوٹ بل چې نیکسٹ ان نوٹ بل ان نوٹ مې وشا پریویس ان نوٹ مخکې نه ده پریویس مخکې نه ده وشا شو نوټس راته وخی ویو فوټ نوټس ایریا راته وخی ګوره فوټ نوټس ایریا راته وخی راشه ورته چې وکا شو ان نوټس ایریا راته وخی راشه ګوره ان نوټس ایریا ته راوصله فوټ نوٹ او ان نوټس باندې پوه شئ کبه پوه نه شئ ګوره ګایز دلته پی برش کې تشریح کوم خام پی برش سیدا دا مې راوسه ګوره ان نوټ معنا دا دا اوس موږ سره ورکه راکنه دا چې دی دا ورکه را دلته دا هم یو ورکه را دلته دا هم موږ سره یو ورکه را صحیح شو دلته دا هم موږ سره شری یو ورکه را اوس فوټ نوټ معنا دا دی فوټ نوټ دلته تاسو لغاتونه لیکلي کنه ډیر سخت لغاتونه دي دغلته د دې لغات ته غواړي او تشریح ونی ورکړي ګوره چې کله تاسو انسرټ فوټ نوټ تراشي نو دې سره دغه یو خپل لیکل کیږي او تاسو دغه لاندې صحیح تراولي دلته به تاسو چې ولیکي تشریح ولیکي یو الته لیکلی چې یو هغه یو ته تاسو مخامخ تشریح ولیکي دا موږ سره چې شو فوټ نوټ شو موږ سره چې شو فوټ نوټ مو پیژنه کنه ول دا موضوع ول دغه بل موضوع دا یو موضوع زه غواړم چې دا دې ټول کتاب اخره کې ورته تشریح کما نو ګوره دا اوله ورکه دا څومره دویمه دا څومره دریمه دا څومره څلورمه انداز موږ سره ډیر غټ کتاب دی نو که چیرته راشم دا کتاب ختم شو او په دې کتاب به ختم اخیری ساحه کې ځل کما نو هغه بیا موږ سره ان نوټ دی چې دی ان نوټ او فوټ نوټ موږ یې پیژند په دې کې نه کتاب اخیر سر آفرین او فوټ نوټ هغه ورکه اخیر سر کې وي سیدا په دې باندې پوه شئ نن د پرم دومره بس په دې باندې ورسره پورا کار وکړئ سمه